وایي چې بعض کسان چې د قرآن تلاوت ختم کړي نو صدق الله العظیم وایي، صدق الله العظیم. نو دا ثابت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وکنه. الجواب خلق په عادت شوي، خو دا خبره ساتي چې د خلکو عادت کېده په یو کار باندې، داسې دلیل نه دی د کار دپاره چې دا جایز دی. خلک خو په ډېرو کارونو عادت شوي دي او کوي. نو دا صدق الله العظیم د دې څه اصل نشتی، نه په قرآن کې او نه په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، بلکې دا بدعت دی. که سړی دا وایي چې په سورة ال عمران کې الله وایي قل صدق الله، ووایه پیغمبره چې رښتیا ووایي الله، نو اول خو دا خبره واوره چې هلته مسله د تورات روانه ده. نو الله پیغمبر ته وایي چې ووایه ورته چې تورات کې اسرائیل خو رښتیا دي، تاسو ولې نه منئ؟ نو مسله دغه روانه، څنګه دغسې مسله راوړي دلته یږدي؟ بل الله پیغمبر ته وایي ته ووایه چې رښتیا ویلي الله، غزې خو ته نه دی ښوولی چې تلاوت کله ختمېږي هلته یې وایه. نو دا مسله یاد ساتئ، که چېرته یو پیر نیم یو سړي ووایي تلاوت یې ختم کړو او بیا وایي صدق الله العظیم، هېڅ خبره نه وی بس مخې ته راله وي. خو نه دا نن سبا چې ویلی کېږي نو دې نه ښه پوره مسله جوړه شوې ده، دا به لازم کې وي. نو دا بدعت دی، بدعت په دین کې نوی کار دی د عبادت په نیت باندې، دا نشته. د دې سره دا مسله یې د ساتي د فایدهمنه مسله بیانوم چې موږ چې کله په سکولونو کې سبق کوي او په مدرسو کې کومې چې زموږ د خلکو مدرسې دي سکولونه دي، نو په هغې کې دا طریقه ښویه شوي چې کله تلاوت کې د سحر په هغې اسمبلۍ کې یا پروګرام کې نو لاسونه به په سینه باندې ږدي، داسې ده که نه ده؟ تلاوت چې کې لازم به لاس داسې ږدم بې دلیله خبره، ځکه چې دا ته د مانځه یو حکم د دې ځای دپاره څنګه ثابتې ته لاس ښی په ګس باندې یې ښوده او بیا په سینه یې ښوده، دا مسله د مانځه دپاره خاص راغلی ته الله ته ولاړ، خو دلته خو دا مسله نشته که. نو دا بعض مسلې به داسې چې لږې نوي به وي خو زړې دي، نوي موږ ته به دې ښکاري چې زموږ په علم کې نشتي. والله اعلم.